سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم، تاسو ګورئ باور لټون یوټیوب چینل. ګرانو ملګرو، زموږ دا ویډیو د یوټیوب اړوند ده چې تاسو به زده کړئ ولې باید یوټیوب چینل ولرم، بل دا چې څرنګه کولی شو خپل ځان لپاره یوټیوب چینل جوړ کړو، څرنګه کولی شو خپل لومړني 1000 سبسکرایبر تر څنګ یې 4000 ټایم واک پوره کړو. انشاءالله پوره معلومات تاسو کولی شئ پر همدا یوه ویډیو کې ترلاسه کړئ. نو هیله له ټولو ملګرو څخه دا کوو چې ویډیو ته یو کوچنی لایک ورکړي، چینل سبسکرایب کړي او زموږ د ملاتړ لپاره یو ښه کامنټ وکړي. کوم مو چیرې کامنټ کړی وي راځو د موبایل سکرین ته. ګرانو ملګرو، کال 2026 دا هغه وخت ده چې نړۍ پر بشپړه ډول بدله شوې ده، یا هم پر نړۍ کې یو لوی بدلون د لیدلو وړ ده. که چیرې لا تر اوسه ته یوټیوب چینل نه لرې، نو باور وکړه چې ته د خپل ژوند تر ټولو لوی فرصت د لاسه ورکوي. هغه ځکه چې هر څه د بدلون پر حال کې دي. که چیرې آنلاین حضور ونه لرې، نو هیڅوک به تا ونه پیژني. دا ځکه چې یوټیوب یوازې ویډیوګانې نه دي، بلکې یوټیوب یو بازار ده، د عاید یو سرچینه ده. د یوټیوب د لارې خلک کولی شي چې خپل یو کوچنی چینل پر یو لوی برانډ باندې بدل کړي. اوس که چیرې غواړې یوټیوب چینل جوړ کړې، نو دا تر بل هر وخت خورا اسانه ده، ځکه چې اوس مهال نه لوکسې کمرې ته اړتیا شته، نه کوم میک ته اړتیا شته. یوازې یو موبایل بسنه کوي چې ته خپل یوټیوب چینل پرې پر مخ یوسي. ګرانو ملګرو، که څه هم یوټیوب چینل په خورا اسانۍ سره جوړیږي، خو له هغې څخه وړاندې تاسو باید خپل ځان دپاره د یوټیوب اړوند لوګو جوړه کړئ، تر څنګ یې یو ښکلی شان بینر د یوټیوب دپاره ډیزاین کړئ. دا چې څرنګه کولی شو خپل ځان دپاره یوټیوب چینل جوړ کړو، نو د همدې اړوند ما یوه ویډیو آلریډي ریکارډ کړې چې لینک به یې د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم. کولی شئ هغه وګورئ او اړوند مخ ته لاړ شئ. ګرانو ملګرو، اوس راځو دې ته چې څرنګه کولی شو خپل لومړني 1000 سبسکرایبر او تر څنګ یې د یوټیوب 4000 ساعته ټایم واچ ترلاسه کړو او وکولی شو له یوټیوب څخه یو لړ عاید ولرو. ګرانو ملګرو، کله چې تاسو غواړئ لومړني 1000 سبسکرایبر ترلاسه کړئ، تاسو باید روزمره کانټینټ جوړ کړئ او اپلوډ یې کړئ. باید هیڅکله مایوسه نه شئ، دا ځکه چې مستر بیس چې د نړۍ نمبر 1 یوټیوبر ده، پر یوټیوب کې لومړنی مقام لري. هغه خپل لومړني 1000 سبسکرایبر د 2 کالو پر موده کې ترلاسه کړل، مګر اوس مهال دا هر څه خورا اسانه شوي دي. تاسو کولی شئ 1000 سبسکرایبر یا 4000 ساعته ټایم واچ ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کړئ، ځکه یوټیوب کې ډېر نوي اپشنې راغلي. یو د هغې جملې څخه ده انوایټ کلبوریټر. تاسو کولی شئ د یو های لیول کریټر سره مخ ته لاړ شئ. کله چې تاسو لومړنۍ ویډیو اپلوډ کوئ، دغه ویډیو کولی شئ د یو بل کریټر چینل د لارې هم اپلوډ کړئ، یعنې ستاسو لومړنۍ یوه ویډیو به له 2 چینلو څخه اپلوډ شي. پر دغه وخت کې تاسو ته ویوز راځي، تر څنګ یې ستاسو سبسکرایبر زیاتیږي. اوس به ستاسو ذهن ته دا پوښتنه راځي چې موږ خو څوک نه پېژنو، یا داسې کریټر نشته تر څو موږ سره مرسته وکړي او یا هم خپل چینل د هغه په مرسته مخ ته یوسو. نو ګرانو ملګرو، هیڅ اندېښنه مه کوئ. تاسو دپاره ما د وټساپ چینل یا د وټساپ ګروپ جوړ کړی چې لینک یې د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. هر هغه ملګری چې یوټیوب چینل لري او شاوخوا 500 سبسکرایبر یا هم 400 سبسکرایبر ولري، کولی شي موږ سره په نوموړي ګروپ کې ګډون وکړي. لومړی به زه یوه ویډیو خپل چینل ته خپروم او هغه به د انوایټ کلبوریټر د لارې ستاسو چینلو کې هم خپریږي. پر همدغه ډول تاسو چې کومه ویډیو خپروئ پر یوټیوب باندې، هغه ویډیو به زما چینل څخه هم خپریږي. پر دغه ډول به وکولی شو د یو بل ملاتړ وکړو، یو بل تشویق کړو او سټپ بای سټپ مخ ته لاړ شو. که چیرې دا کار ترسره نه کړو، دا ناممکنه ده چې تاسو خپل چینل مخ ته یوسئ، ځکه یوټیوب نوي اپشن د همدې دپاره راوړی تر څو کریټر ورڅخه استفاده وکړي. ګرانو ملګرو، هر هغه څه چې زما ژبې بغیر د کومې پوښتنې به تاسو سره پر همدې چینل کې خپرومه. اوس که چیرې تاسو د یوټیوب اړوند کومه پوښتنه لرئ، پر کامنټ کې ولیکئ تر څو په راتلونکي ویډیوي معلوماتو کې ځواب کړو. زموږ نننۍ ویډیو تر همدې ځایه به خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. میلاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.